ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل. न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा की याद करने से। को सुकून और इत्मीनान दलगी वाड़ी फ़ज़िक्रुन दा अल्लाह की इत्मीनान शाह वलुंदी छिपा बललार द्रुमी चे सफारो खान लारा द कुरान शाह। दुरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मालूमातिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़्ज़ाम और मोहतरम मशरान कशरानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अम्मा सरा पद खपल खूब ईमान माने खुशहाल का नन ढेर बाबरकत मजलिस से खुल खुल उलमा स्तासु मखे ता नास्ती और दा मदरसा तदी बरकत और फुज़ात था उसका पता लगी चिदा यो मकान दी और बिल्डिंग दी मुख्तसर शान थी, छत वगैरह निश्ता खो, लेकिन दे सुम्र मेहनत दा ठोल कालू को खपल दानी ढेर बीमारों में शुगर में वो तकलीफ ढेर ज़्यादा हो रहा था। खुमाविल दे बाबरकत मजलिस था सवख द पारत लल्ला ढेर अहम दी। सरदार दो जहान फरमाई व मजतमा कौम फी बैत मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना। निजम की से कौम पे कोर की द कोरों द अल्लाह ना मदरसा की या जुमात की यतलून किताबल्लाह चीज़ अल्लाह किताब लुली व यतदारसूनहु बैनहुम योबलते खई इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना पदीबा ने आराम नाजिलेगी व गशियतहुमुर रहमा और दी रहमत पठयो ढेर रहमतुन पदीबा ने नाजिलेगी व हफ़तहुमुल मलाइका गैर चापेर मलाइका अलैहिमुस्सलाम दासी मजालिस व तराजी व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदहु और दी कसानु दी जमात और दे डले अल्लाह पखपल मजलिस द फरिश्तों के दी जिक्र कई। दा सोमरा बरक़ात पदे हदीस पाक की द कुरान पर महफल के मुनरुल से वही हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीन दर हुजूर औलिया कम सड़े चे खुदाई मजलिस वाड़ी द औलिया पर मजलिस की दिकीनी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चदाग़ पनुम्बा ने दा मदरसम दा फरमाई का आलिम बमखदस मकी द खुदे वली निशी नोड वलिश्तना दादा ये अल्फाज दी हकीकत दा द उलूम गरो अलाकाना की ढेर कम उम्र और यो लुई दहरी सरे मुनाजरा करे वो बहस करे और पटोल दलाइलों के पढ़ करे
حال لای چې استاد محترم ډیر خفه و استاد حماد صاحب هغه خوب لیدلیو چې اونه دا او دا غینا خوا کې چې کم دی او خنزیر دی او دا پاڼې ولا ټولې وخوړې او دغه نه یو زمری پیدا شو دغه خنزیرې ختم کو وته الجی غم مکوا داونه تی دا د علومو سرچشمه او ډېر لوی مقام د الله درکړی او د شاګردم دا زمری زیما او دا خنزیر دا دهری دی الله دې د دهریانو د هر قسمه د دین د دشمنانو يهود او نصاراو او د غید جنټانو نه مونږ ته چې کوم دی الله نجات نصیب وګرځي حقیقت دا دی د دین دشمنان همیشه کوشش دی چې د دین ته نقصان ورسي دا اوس مولانا فضل الرحمن صاحب مدذله العالی ان شاء الله په 23 مارچ الله دې وته فتح نصیب وګرځي دعاګانې خصوصا کوي ځکه دا علما دا قوم د الله دین ته بلی او د الله د دین خدمات کوي دا مختصر مدرسه د دې سونه خدمات وکړ تاسوري د سونه بچو پکې مطلب انعامات واغشتل او دا کسان چې کوم دي چا په ناظره او چا په حفظ باندې او چا د الله د عظیم دین او دا هدایا او مشکات شریف د اولستل هدایا غ کتاب دی چې په 14 کاله داغه مصنف 14 کاله مسلسل روجینی ولیدي او ګوره خوا کې په کور کې هم څوک نه دی پېښې ډوډۍ براله د غرمې به د الله په نامه چې مسافر له ورکړه 14 کاله او دا خوشحالي معظیمه په دې کې را روانه ده الله دې دغه تکمیل ته ورسي چې د بخاری شریف ختم اصح الكتب بعد کتاب الله دا الله د کتابونو دا الله د کتاب نه بعد ډېر صحیح کتاب هغه چې کوم دی بخاری شریف سے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن البردزبہ الجعفی البخاری اغی چې کم دی کم تصنیف کړی دی هغه عظیم شخصیت چې 14 کاله دې ته روجې نیولې وې او دغه عظیم شخصیت چې هر دغه سره چې کم دی یو حدیث لیکلو سره 2 رکعات نفل کړی دي او ډېر لوی خدمات او ډېر لوی تقوا ولا الله ورکړی و عظیم شخصیت داغه کتاب چې داغه په زندګۍ کې سلونی مشل زره کسانو تاغه خودلې دي او ټول محدثین جوړ شوی دي دا حدیث پاک دا حقیقت دادي دا یو ډېر لوی برکات دي چې ان شاء الله دا یو د مدرسې نه مولانا نذیر ګل صاحب دي دا خدمات انجامي الله رب العالمین دي دې ته ډېر لوی ترقی نصیب وګرځي الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بشک دا قران مونږ نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت کوونکي یو یو ځل عیسایانو وی چې دینه مراد ذکر خو عام ذکر دی نو انجیل می ذکر دی دینه مراد انجیلم دی داغه می حفاظت الله کوي علما د دیوبند خدای کامیاب لري حقیقت دا په هر میدان کې دی ډېر خدمات کړی دي او داغي د خدماتو دنیا سکه چې انګريزان والفضل ما شهادت به الاعداء کفار موصفت کوي او دا زهر حسین صاحب او داغي کوم تقوا او زمونږ د میمی میا صاحب په سخاکوټ کې ډېر عظیم شخصیتو داغي تاریخ په لندن کې پروت دی چې د شیخ الهند داسې مرګریو چې په خدای برکات شین مزاج والا کسانو او داسې دا اسلام د خدمت داسې کارونه کړي دومره جیلونه خوړلي دي په هر میدان کې خصوصا مدنی رحمت الله علیه او داغه متعلق افغانی سے وی زورلم یومن کورمه ولا یوړل او دې چې کوم دی فورا بس شروع یې پیوکړه اسونه کسان چې ناستو په ټولو باندې تقسیم کړل کور نه سوال یا بوشو چې مون خبر شو کاکاجي مونږ لا کور وروړي دي نو مونږ لم پکې راک کنه ناغې نه پسې کور ته ولېګل
دومره عظیم شخصیات. افغاني صاحب وایي زه یو ځل ملاستم او مدني صاحب راغی، زه پیشوې پې نه یم، د شپې زه دومه کټ کې ملاستم. افغاني دغه مدني صاحب راغی او خښتې سر ته ایږدلې وه او دې چې کوم دی آرام یې کوو. چې یو شیبه تېره شوه چې کتل مې بیا په تهجدو باندې ولاړو. ما ویل یا مدني صاحب خدای دې ستا په قبر باندې کروړونه رحمتونه ووري، تا خو اړو خوب چې کوم دی مطلب دا دی نه دی کړی، دا خو ما لیدلې. هغه وایي چې دا څو څو شپې ما دقسې بیداري کړې ده. حقیقت دا زموږ علماو پخوانو ډېر لوی خدمات کړي دي. د خلیل صاحب متعلق افغاني صاحب دغه کې لیکلي مقالات کې چې 300 طالبان ورسره وو، 300 او دغه ځای نه هجرت کو. طالبانو جړل چې ته ځې نو مونږ مطلب دا څنګه څه چل به کوو دا علم. وی هغه ورته وی چې یاره کاش 300 کسانو کې داسې قسم وي چې نیم سیر باګړي یې ماله راوړی نو زما به کار ټیکو. د لوږې د لاسه او تکالیفو د لاسه دومره خدمات حقیقت دا دی چې هغې کړي دي او دا یو لوی مقام دی. سردار دو جهان فرمایي ترکتو فیکم امرین، 2 څیزونه کې مې درکې پرېښودل. یو څه شی دی تاسو به هېڅکله ګمراه نه شئ چې تر څو پورې پرې مګولې لګولي، یو قرآن او بل سنتي زما سنت. نو قرآن عظیم الشان کتاب په مکه معظمه او په مدینه منوره کې نازل شوی دی په بهترین لغت د عربی کې چې انشاءالله خدای دې موږ او تاسو جنت ته بوځي. په جنت کې به عربي وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه هم عربي وه او د قرآن ژبه هم عربي ده. د دې وجې به تاسو عربو سره او عربی سره محبت کوئ. د دې نه مخکې تورات او انجیل نازل شوي دي، سریانۍ ژبه کې تورات او انجیل یا عبرانۍ یا سریانۍ کې. بهرحال هغه ژبې م الله د جهان نه ختم کړي دي. په کل دنیا کې یو صوبه نشته چې په هغې کې دغه ژبه ویلې کېږي او الحمدلله د عربۍ ژبه په کروڑونو مسلمانان باندې لولي. او په هغه ټایم د عربو کې دا یو سوال وشو په حضور علیه السلام باندې چې یاره دې کې دا 2 ټکي ډېر دغه دي چې دا پکې نه دي پکار، یو حضون ټکي نه دی پکار، یو کبارن ټکي نه دی پکار. هغه تیزه په دې باندې به خبرې وکړو. یو سړی په لار باندې یو بوډا کافر مشرک روان دی، هغه ورته دې خوا راشه زمونږ یو فیصله ده دا وکړه. چې رای داسې کېناست پیغمبر اسلام ورته لږ شان داسې شه هلکه خوا شو، بیا ورته لږ شان نورو خوا ده. نو د هغه د خولې نه لومبۍ جمله ده ووته، اتتخذوني هزوا وانا شیخ کبار. تاسو ما په ټوکو نیسئ، زه خو ډېر زوړ بوډا یم، کمزور یم، د رخېدو نه یم. هغه 2 ټکي چې دي وي دا قرآن کې نه دي پکار، هغه د کافر د خولې نه په یو جمله کې ووتل. حقیقت دا دی. اخري خبره دا کوم او محمود غزنوي رحمت الله علیه د هغه متعلق دا اړه کې یو سوال راغی چې آیا دا حضور علیه السلام وارثان څوک دي؟ یو سوال یې دا و. بل سوال یې دا و چې یاره ته سبکتګین زوی او که نه. دریم سوال یې اړه کې دا راغلی چې ته هم لا جنت ته لاړ شې او که نه. او حقیقت دا زبردست